آزاد میډیا یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. په ناروې کې خبرې طالبانو یو ځل بیا د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو ژمنه وکړه. افغان طالبانو په ناروې کې د بهرنیو هیوادونو له استازو سره د خبرو پر مهال یو ځل بیا ژمنه کړې ده چې له راتلونکي پسرلي به په ټول هیواد کې د نجونو لپاره د ثانوي ښوونځیو په ګډون د ټولګیو دروازې پرانیزي. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد وار د مخه له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره مرکه کې ورته ژمنه کړې وه، خو داسې ښکاري چې په ناروې کې د روانو خبرو پر مهال پر دې موضوع یو ځل بیا خبرې شوي دي. د کډوالو لپاره د ناروې د کمیټې مشر یان ایګلند په اوسلو کې د طالبانو له استازو سره تر خبرو وروسته BBC فارسي ته ویلي که طالبان د نجونو زده کړو په اړه خپله ژمنه پوره کړي نو دا به لویه لاسته راوړنه وي. یاد دې وي چې افغانستان کې له تېرو څو باندې 4 میاشتو راهیسې د نجونو ثانوي ښوونځي تړل شوي دي او سلګونه زره نجونې پر کورونو ناستې دي. طالبانو وړاندې ویلي وو چې د مناسبو شرایطو او نوي تعلیمي نصاب له برابرېدو وروسته به د ټولو عمرونو نجونو ته اجازه ورکړي چې ښوونځیو ته ستنې شي. قدرمنو لیدونکو، تاسو یې په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظریات را سره کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.